تازه نوې او په زړه پورې خبره افغانستان اخر هم د هندوانو بدل د انګلیسیانو څخه واغېسته شرمونکې ماتې ورله ورکړه. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. د افغانستان 19 کلنو کم عمر لوبډلې د نړیوال جام لپاره په دوهمه تمریناتي لوبه کې د انګلند د 19 کلنو لوبډلې ته د 21 منډو په توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډلې د انګلند 19 کلنو لوبډلې ته د 206 منډو هدف وټاکه چې انګلندۍ لوبډلې یاد هدف پوره نشو کړی او لوبه د افغان لوبډلې پر بریا پای ته ورسېده. د 19 کلنو کم عمر لوبډلو نړیوال جام لپاره د تمریناتي لوبو په لړ کې افغان 19 کلنو کم عمر لوبډلې خپله لومړنۍ لوبه د جنوري په 12 نیټه د هند له 19 کلنو کم عمر لوبډلې سره کړې وه چې د افغان لوبډلې ټول لوبغاړي په 4 کمو منډو سوځېدلي او له هندۍ لوبډلې په 211 منډو ماته خوړلې وه. د یادونې وړ ده چې په 2020 عیسوي کال کې د 19 کلنو کم عمر لوبډلو نړیوال جام په سویلي افریقا کې ترسره کیږي چې یادې لوبې به د روانې جنوري میاشت په 18 نیټه پیل شي. د افغانستان د 19 کلنو کم عمر لوبډله د 2020 نړیوال جام په فهرست کې په ډي ګروپ کې شامل ده چې د سویلي افریقا، کاناډا او د متحده عربي اماراتو د 19 کلنو کم عمر لوبډلو سره به لوبې وکړي. دغه نړیوال جام ته یوازې 3 ورځې پاتې دي چې اوله لوبه به د افغانستان او سویلي افریقا لوبډلو ترمنځ وشي. همدارنګه د جنوري په 22 نیټه افغان لوبډله له متحده عربي اماراتو او په 2 نیټه به د کاناډا د 19 کلنو کم عمر لوبډلې سره میدان ته راښکته شي. نو دوستانو، تاسو څه نظر لرئ چې افغان لوبډله به نړیوال جام کې ښه وځلیږي او که نه؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.